افغانستان د امریکایي ډیلټا فورس ماډل 83 کسیزه ځواک وروزه. افغان ملي اردو مرګ قطعې یوه بله ډله 83 تنه ځانګړي ځواکونه فارغ کړل. د ځانګړو ځواکونو قلو اردو وایي یاد سرتیري لومړی کمانډویانو او له 1000 تنو څخه انتخاب شوي وو چې تر 15 میاشتو زده کړو او تمریناتو وروسته د جګړې ډګر عملیاتو ته آماده شول. د ځانګړي عملیاتو قلو اردو قماندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي وایي دا ځواکونه تر ډیرو سختو تمریناتو ووتل او په وینا یې دوی اوس دومره قوت او ځانګړنې لري چې ان له امریکایي ډیلټا فورس سره په پیاوړتیا کې برابر دي. ښاغلی احمدي همدا شان زیاته کړه چې یاد سرتیري د وطن دوستۍ غښتلي درک او پرهیزګاري لري چې خپل ټول عملیات به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سنتو څخه په استفادې ترسره کوي. دا قطعه به داسې عملیات کوي چې د جګړې پر مهال ماشومان، سپینګیري ښځې او عامه ځایونه له خطره وژغوري، خو دوی ته د خاصو عملیاتو لپاره خاصه روزنه ورکړل شوې چې هدف ترې خطا نه ځي. د سولې د خبرو له ګرمېدو سره په هېواد کې د طالب ډلې بریدونه هم زور اخیستی چې د افغان ځواکونو په دفاعي او ځوابي بریدونو کې له سختو ځاني او زیانونو سره مخ شوي دي. د مرګ قطعې تر دې وړاندې 200 سرتیري لرل چې په کندوز کې یې طالب ترهګرو ته درانه تلفات اړولي وو. د دغه قطعې سرتیري که له 1 کیلومتر واټن څخه 3 ډزې وکړي، 2 سل په سلو کې هدف ولي او بل یې 99 سلنه هدف په نښه کوي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.